په اخره کې می یو مختصر غونته پیغام دی. هغه پیغام می دا د سمره زما کتون کې لیدون کې ورونه دي یقینا ما سره ډیره مینه کوي او زما په واتس اپ او په موبایل او په هر ټیم کې زما تپوسم کوي. الله دې تاسو په خوږ ایمان باندې خوشاله کی. الله مقدرمن کا، الله عزتمن کا، په الله ګران شي. چرته چې مسي الله مخاد او باد او قدرمن او عزتمن او پتمن لرا په خپل حیاناک ژوند کې تر او تازه او خوشاله اوسئ. چونکه زما تقریبا یو میش تقریبا چوټی ده د یو میش نم کې دی شي لا سیوا شي نو څومره مرګري دي چې مانه زما د خلې نه کله داسې خبرې وتلی چې زما د خبرو په وجه باندې د چا دل ازاري شوي، څوک می خفه کړی یا زما یو بیان د سیمخه تراغله چې ما پچا پسې خبرې کړې دي او هغه د ذاتیاتو په وجه بچرتم نه وي د الله د رضا په خاطر بوي بیا کوم د چا دل ازاري شوي د هغه ټولو نه زما فی غواړم ما ته معافي کوي. زما چون کې د عمرې سفر دی او دا د الله په ما ډیر لوی احسان دی او زه د دې سفر کله کله تصور کوم زه ان شاء الله چرته زه او چرته دومره لوی سفر نو زما د عمرې سفر دی او زه زم عمرې له او زما به ان شاء الله تقریبا نن درس چټي وي تقریبا یو میش به شکم به زما چټي وي بیا چې در عمرې نه راځم او بیا درس شروع کوم تر هغه وخت پورې الله خلرا خاد او باد وسي څومره مرګرو زما سره زما په دې سفر کې تعاون کړی دی. الله دې دغه په مال حال اولاد کې خیر او برکت واچي. الله دې په هر میدان باندې کامیاب او کامران او سرلوړ لري چې ما سره دومره منډه تر لواله او دا دومره یو با سعادت او نیکبخت سفر زما په نصیب کې راوستو او زما سره تعاون وکړو. زما څومره واس چې زمنګ د خويند مېندې د محله کې اوري بهر کوڅو کې مې د درس اواز څومره مرګري اوري او زمنګ درس ته کینی په دیني زی علاقه کې یا په لری کې بلکې تاسو چې مې کم د درس شریک مرګري استه او تاسو را سره کې نه نو تاسو به ماته د ځلنه معافي کوي. کله زما په دې درس کې د خبر راغلی چې هغه تاسو د دماغونه بد تیر شوي په تاسو خنه لګیدلی نو ماته به د ځلنه معافي کوي. زه به تاسو ته معافي کوم تاسو به ماته معافي کوي. بیا چې تر هغه وخت پورې راځم په پاک رب مسپارما چرته چې مسي الله مخاد او باد او قدرمن عزتمن پتمن لرا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.